سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د اراوند ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه لنډو مهمه بیړنیو خبرونو ته. په اسلام آباد کې 14 کسان وژلي دي او تر 100 زیات نورو ټپیان شوي دي. د اسلام آباد په جی ولسه سیمه کې د عدلي مرکز د موټر بم تانځای کې د 14 له امله 9 کسان وژل شوي دي او تر 100 کسانو زیات ټپیان شوي دي. د 14 غاګ آن د ښار په لورو پراتو سیمو کې هم اوریدل شوی دی. د پولیسو په وینا د 14 له امله څو موټرونه زیانمن شوي دي. تر دې وړاندې پولیسو د لومړنیو معلوماتو له مخې ویلي وو چې ښایي دغه پیښه د ګاز ډبې د 14 له امله رامنځته شوې وي، خو اوس د پاکستان استخباراتي چارواکو ویلي دي چې دغه پیښه ښایي یو ترهګریز برید وي. چارواکو ویلي دي چې د پیښې پر مهال په سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وه. پولیس زیاتوي چې د پیښې په اړه د هر اړخیزې څېړنې لپاره پلټنې روانې دي. د پولیسو یو بیان وویل چې 14 د سې شنبې په ورځ پلازمینه اسلام آباد کې د یوې محکمې ودانۍ مخې ته شوې ده چې په وینا یې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت ناوړه نازک ښودل شوی دی. نوموړي وویل چې موږ د 14 ډول څېړو، خو لا تر اوسه نه ده روښانه شوې. کله چې د عدلي ډلې راپور ترلاسه کړو نورو جزئیات به له رسنیو سره شریک کړو. عیني شاهدانو AFP خبري اژانس ته ویلي دي چې 14 لویه وه او مرګ ژوبله هم تر دې لوړه ده. په همدې مهاله پولیسو د احتیاطي تدابیرو په توګه د محکمې ودانۍ تخلیه کول پیل کړي دي او د مراجعین، وکیلان او قاضیان یې له ودانۍ ایستلي دي. دغه پیښه داسې مهال کېږي چې هم د تېره شپه د هندوستان په پایتخت نوې ډیلي کې بمي 14 کسان وژلي دي او تر 100 زیات نور یې ټپیان کړي دي. که څه هم د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی، خو پاکستان ور د مخه بیړنۍ امنیتي غونډه راغوښتې او ویره لري چې هندوستان به یو ځل بیا د تېر په څېر ورباندې برید وکړي.